بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ښه راغلاست. سلامونه او نیکې هیلې. په دې ویډیو کې چې تاسو په سکرین باندې دا کوم عنوان ګورئ، یعنې څنګه موږ د یوټیوب څخه یو ویډیو ډاونلوډ کوو بدون د سافټویر نه. لکه نن سبا بازار کې یا خپله وینډوز کې IDM په نوم سافټویر به هم لیدلی وي، انټرنیټ ډاونلوډ منیجر IDM. دا چې موږ انسټال کو یو میاشت دا موږ ته کار کوي، یو میاشت نه بعد دا څه شي ایکسپایر شي. بیا چې کله یوټیوب نه ویډیو ډاونلوډ کوو نو مشکل نه ډاونلوډ کیږي. نو په دې کې تاسو تخنیک ښیم چې څنګه ویډیو د یوټیوب نه ډاونلوډ کوو د بدون د سافټویر نه. نو سټپ څنګه دی؟ سټپ په دې شکل دی، براوزر به اوپن کوئ. براوزر خو تاسو پیژنئ چې هغه سافټویر چې کوم کې موږ د انټرنیټ صفحې خلاصوو. لکه ما سره دلته اوس موزیلا تیار خلاص دی، موزیلا فایرفوکس په نوم زبردست براوزر دی، زه استعمالوم یې. یعنې ما څومره چې د یوټیوب نه ویډیوګانې بدون د سافټویر ډاونلوډ کړي، موزیلا نه مې کار اخیستی. اکثره ګوګل کروم کې د کار دا نه کوي، اوپرا کې کار نه کوي، زوم کې دا تخنیک کار نه کوي. ما امتحان کړی دی. نو دا براوزر تاسو موبایل کې انسټالولی شئ، کمپیوټر کې انسټال کړئ. چې کله براوزر اوپن کړو نو سمپل څه وکړئ، ډس بار ته راشئ، ورته ولیکئ www.youtube.com او سمپل به څه کړئ، انټر به کړئ. چې کله م انټر کړو یوټیوب به تاسو سره په دې شکل اوپن شي. مثال زه غواړم یو ویډیو ډاونلوډ کړم، هره ویډیو چې ستاسو خوښه، مثال زه ورته هم دا ویډیو کلیک به کوئ په دې ویډیو به ورته پلی شي. تاسو به سمپل څه وکړئ، پاس اډرس بار کې www ډاټ نه پس 2 ایسه به واچوئ، د ډاټ نه پس 2 ایسه او بیا به انټر کړئ. دا یې تخنیک دی. وخت نیسي براوزنګ کوي. زه خپله په فیسبوک کې هم ګروپ لرم، کمپیوټر ټپس اینډ ټریکس اینډ پښتو په دې په نوم شته دی، 125 ممبرز لري. دا ګروپ هم تاسو جوین کولی شئ. او یوټیوب کې هم زما چینل دی، کمپیوټر ټپس اینډ ټریکس په نوم، کمپیوټر ټپس اینډ ټریکس پښتو چینل. دا هم تاسو سبسکرایب کولی شئ. مختلف ویډیوګان تاسو پکې لیدلی شئ. تخنیکونه دي، مختلف ډېرې ښه ویډیوګانې دلته پرتې دي. د چینل سبسکرایب کول هم د یاده ونوځي او ملګرو سره هم شیر کوئ، هم د یوټیوب هم د فیسبوک. نو څه به وکړئ، په دې شکل به تاسو سره پیج اوپن شي. ځینې وخت چې دا ډبل ایس وي ایرر درکوي، نیټ چې سلو وي که نه ایرر درکوي. مثال درته وي انټرنیټ کنیکشن پرابلم، هغه ایرر صفحه ورکوي. نو هغه دپاره به تاسو F5 وهئ، یو ځل یا دوه ځل په دې شکل به F5 وهئ، هغه خپله په دې شکل تاسو ته صفحه راځي. انټرنیټ سپیډه پورې ده، کله انټرنیټ سپیډ تیز وي نو ډایرکټ داسې صفحه درته راولي، که نه وي ایرر درته درکوي. نو F5 وهئ تر هغې چې دا صفحه یې نه وي درکړې، چې کله یې درکړه بیا یې مه وهئ. بیا دلته درته وایي چې ویډیو کوم فارمیټ کې ډاونلوډ کړئ، لکه 220 کوالټي ده، جیګه کوالټي، بدون د آواز یې ډاونلوډ کوئ. نو ښه کوالټي انتخاب کړئ. ښه کوالټي کې یو د نیټ مصرف او د ویډیو هر څه ورته ټایم ښیي. بس سمپل په ډاونلوډ کلیک کړئ. دا صفحه به سمپل راشي، دې سره زموږ کار نه دلته دی. نو ګوره ځینې وخت چې بیا موږ په ډاونلوډ هم کلیک ګوره ایرر موږ ته راکوي، د صفحې هماغه صفحې ایرر، مثال کنیکشن پرابلم. نو هغلته هم تاسو به F5 وهئ. مثال داسې هغه به درکړي دا کینسل کړئ سویچ، دا ټپ کلوز کړئ سویچ. صحیح شو؟ دا اوس براوزنګ روان دی، ویټینګ به ورته کوئ. ما ورته نیټ سپیډه پورې ده، ولې څه مشکل به ورته درکړي. F5 وهئ. یعنې دا کنیکشن همداسې ما ورته نیټ چې کله سپیډ سلو وي دغسې ایرر به تاسو ته درکوي.
لوډینګ روان دی نیټ سپیډ زما لږ سلو دی سلو نه خو دا مرسل د پیج لوډینګ دی نو ګوره اوس هغه نشو بیا F5 وهئ یعنې دا مشکل به تاسو درکوي ځکه ګوره ډایرکټ ډاونلوډ شروع شو ډاونلوډینګ د هماغه ویډیو به سټارټ شي یا به تاسو میسج درکړي سیف نو سیف باندې به کلیک کوئ او داسې به ډاونلوډینګ څه شي شروع وشي نو په دې شکل تاسو کله چې غواړئ د یوټیوب نه ویداوټ سافټویر کومه ویډیو ډاونلوډوئ دې طریقه ده نو ما تاسو ته ویل چې ښه بیسټ سافټویر براوزینګ سافټویر دې لپاره موزیلا فایرفاکس دی دا کمپیوټر کې ولرئ نو امید لرم دې ویډیو نه به ډېر څه زده کړي وي په فیسبوک کې ګروپ دی کمپیوټر ټپس اینډ ټریکس اینډ پښتو او په یوټیوب کې زما چینل دی کمپیوټر ټپس اینډ ټریکس پښتو چینل نو پیج هم جوائن کړئ ګروپ او چینل سبسکرایب کړئ او مرګلو سره هم شیر کړئ مننه د لیدو نه ښه وخت